بل یو خبر وکما قرآن ګورا د منافقانو یو پریتی الله ذکر کړی چې منافقان دا چل کوي سوق تداو خی چې د مدینه منافقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې عمل باندې اعتراض کړو چې د نوح کارو جنې سره واده کړو دا اعتراض منافقانو نه کړی چې را تک کم کې لگا چې امام بخاری رحمه الله نقل کړی یا لکه دا اعتراض واغ کافرو دا هغه وخت يهودو دا هغه وخت منافقانو چې هغه دغه عائشه او رسول د نبی صلی الله علیه وسلم دغه بیبي بدنامه کړو خدای اعتراض په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کړی چې ګور بوډا سره د دنیا سره واده دا اعتراض غي نو کړی ورزیلا لکونو منافقان تیر دی رزیلا یو منافق دا اعتراض نه کړي ځکه چې دا کار شوه نه دی پیغمبر بچي او کاری لکړې نو منافقانو به هایلایټ کړو چې د نوح کالو جنې سره زما پیغمبر وعده کړی وي منافقانو به دا خبره پټه پرېښې وه خو چې منافقانو نه ده اوچته کړې منافقه دا تا جوړه کړې ده د دروغو خبره ده منافقه دا ستا خبره ده دا د محمد مصطفی خبره نه ده چې د فقه علماو لیکلي دي چې پلار لدا اختیار شته چې هغه خپل وړ لور هغه په نکاح باندې ورکړي وړ لور په نکاح باندې ورکول د پلار لپاره دا اختیار شته نو دا مسله د چرته معلومه شو دا خو دغه معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړي جنې سره کړی نکاح کړی ابو بکر پلار خپل وړ لور نکاح باندې ورکړي دا مسله خو دغه معلومه شو کنه نو تدل دا مسله معنی چې پلار خپل کشر لور خپل لور هغه ورکول شي او په امام بخاری رحمه الله دا حدیث نه مانی او پاګی باندې اعتراض کوي چې دغه فعل او دغه عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله معلومه شو چې پلار هغه خپل لور وړ لور په نکاح باندې ورکول شي دا ابو بکر د عمل نه معلومه شو او د نبی صلی الله علیه وسلم د عمل نه چې عائشه سره واده کړی دا مسله معلومه شو چې کشر جنای د مشر سړي لپاره واده کړی وظالمات لاوسهم دندناتا لګیاي توي چې عائشه د نوح کالو و مولا پڅور لسو سو کالو کې یو مولا دلا یو دوس د نوح کالو جنې چاله ورنکړه وظالما دا څنګه سنت دي چې ته په عمل نه کوي ورزیلا دا څنګه رسول الله باندې دروغ تړي چې ته په عمل نه کوي زبد نرو غړم د نوح کالو لور دی راوالا دلته د درو 500 کالو سړی ته نکاح کا بیا به زومنم چې زړه کې دې درد شتا ظالما ز محمد رسول الله منما زد محمد رسول الله په مقابله کې نه محدث منما نه فقيه منما نه راوي منما نه د چا خبره منما زبا خبره د چا منما خدا الله پتا بيدارې کې به خبره د محمد رسول الله منما وظالمات هندوا د هندستان نه لګیا دا هغه وستا پیغمبر د نوح کالو جنې سره سم لاستلې دي وظالما ته د پاکستان نه لګیاي چې بخاری کې روایت صحیح ده د نوح کالو عائشہ وا ظالما وا جابرا ود هندو ملګریا ودا هغه نفس شرمدا او کما رزیل دا ودا هغه رزیل ملګریا ودا هغه کنجره هندستانه ملګریا ودا هغه کنجره هندستانه په خبرو کې خبره کوون کیا کنجرا ته څنګه رسول الله نوای چې هغه د غرمې ټیم ځواني جنې تد نوح کالی جنې تا ورننه وته عائشه وې چې ما ګډاګېلو بولې چې پیغمبر راغې زی ويرا ولا ماته دا یرا ول ته خلک وګورا قوما ستاسو د رب باندې قسم یا لاړ شه هندستان تا هغه شرما سره هندوان جوړ شه زکه چې هغه وای چې د نوح کالو جنې سره ستاسو پیغمبر وده شوی دی تاسو وای چې د نوح کالو جنې سره واده شوی دی لاړ شه التا لاړ شه د هغه په لاس هندوان شه لاړ شه د هغه سره بوتانو ته سجدي لګوي ستاسو قران سره چدي ستاسو سنت سره چدي غیرت پکار دے ټول عمر خو خبري نه او بیا تاویږي را تاویږي وای چې ستا خبر او د هندوي خبره ودا ورزیلا لک سوچ وکا اگر کنجرا هم وای چې تاسو پیغمبر نوح کالو جنې سره واده کړی دی او کنجرا ته هم وای چې د نوح کالو جنې سره واده کړی دی نو د کنجري ملګری ته یو کسه یما ته د کنجري ملګری چرتا مادا سے تیز لہجہ پہ بیان کے ندا استعمال او چې زما محمد
الله باندې څوک حمله کوي زبا هغه سړی لر بر کما یاد وساته زبا داسې خاورې باندې اور ولګوم زبا داسې مولا ته اور ولګوم زبا داسې کتاب له اور ولګوم زه د داسې راوي په هغه چرمنې باندې اور ولګوم زه داسې راوي مسلمان نه ګڼم زه داسې راوي د سره سړی نه ګڼم زه داسې راوي د سره د رسول الله امتی نه ګڼم کم راوي چې د هندوي ملګرتیا کوي او وایي چې ستاسو پیغمبر د 9 کالو جنې سره واده کړی حتی بلغ النکاح زما پیغمبر نه ویلې کنه هغه ته قرآن کې د آیت نه معلوم زه وایم چې څوک وایي چې زما پیغمبر وړې جنې د 9 کالو والا سره د غرمې یا د شپې دا کار کړی دی دا سړی رزیل دی رزیل څه شی دی